السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمه، د سهار د سنتو په باره کې خو ډیره مسله ده، چې تفصیلي وایو نو ډېر ټایم به ونیسي. خو مختصرا به درته دا ووایم چې یو سړی دی او د جومات ته راغی او جمع ولاړه ده. نو دی دې سوچ او فکر وکړي، که چېرته دی د امام په داسې حالت کې چې دی سنت کوي او د امام سره په جمع کې بیا شریکېدلی شي. لکه د سهار جمع اکثر اوږدی، نو دی د سنت وکړي او د جومات په یو اړخ کې دې ودرېږي، د صفونو نه دې وروسته ودرېږي. بهتره خبره دا ده چې داسې ځای کې ودرېږي چې دلته د امام اواز نه راځي. خو بیا هم لکه نن سبا خو لوډ سپیکرې دي او یا دا شیونه دي، په دې باندې اواز خورېږي. بیا پکار دا دي چې مثلا امام دننه ولاړ دی، دی د بهر په برنډه کې ودرېږي او وروسته دې ودرېږي او خپل سنت دې وکړي. که چېرته دا یقین و چې زه به امام په آخري قاعده کې لاندې کړی شم، یا د قاعدې نه مخکې به زه د امام سره په مونځ کې شریک شم، یا په آخري قاعده کې به ورسره شریک شم، نو سنت دې وکړي. او که بالفرض دا اعتماد یې نه و، نو بیا دې سنت نه کوي، بیا د امام سره په مونځ کې شریک شي. خو مسله بیا دا ده